د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي موږ نور له طالبانو سره د خبرو میز ته نه کینو او نه به خبرو ته ورشو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود خاصه موخه نه ده معلومه چې ولې داسې خبرې کړي. احمد مسعود وایي زه به چریکي جګړو ته دوام ورکړم او خپل تاکتیکونه به هم بدل کړم او هیڅ نړیوال ټولنې نه به نور مرسته هم نه غواړم ځکه چې موږ که مرسته کوي نو وی دي کې او که نه یې کوي نور موږ چاته نه وایو او نه به د نړۍ قانونونه پلي کړو. احمد مسعود ژمنه کړې چې دوی به چریکي جګړې ته دوام ورکړي او خپل تاکتیکونه به بدل کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود ویلي موږ له طالبانو سره د خپلواینې په اړه خبرې نه کوو او د خبرو میز ته د ډلې د راوستلو لپاره په چریکي جګړې ته دوام ورکوو. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې جلا وطنه مشر احمد مسعود په پاریس کې په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو لپاره د مشروعیت ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټاکنو ترسره کول دي، خو اوس مهال د دغه ډول اقدام امکان نشته. هغه په دوام وویل طالبان د خبرو اترو لپاره له هر ډول خبرو اترو ډډه کوي او یوازې له نړۍ او د افغانستان له خلکو غواړي چې دا ومني چې همدا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د افغانستان د ملي مقاومت ډلې مسعود ته وفاداره ده او واک د طالبانو پر ضد ده. 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په پنجشیر کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې روانې دي. احمد مسعود چې له بهر څخه دغه ډلو څارنه کوي ویل چې د افغانستان د مقاومت جبهه مجبوره شوې چې خپل تاکتیک بدل کړي ځکه چې د سخت دریځو وسله وال طالبانو پر وړاندې جګړه نوره نشي کولی.